سوال یو ورور کړی دی. یو مولوی صاحب دا حدیث بیانو په خطبه کې چې الله د جبریل علیه السلام نه تپوس کوي چې د پلانی چې د دعا غوښته نو ده پکې عجزي راښکاره کړې ده، منت او زاري کړې ده او که نه. نو جبریل ورته وایي چې او نو الله ورته وایي چې دی چې څه غواړي هغه وله ورکه، خو لیټې کا. ولې؟ ځکه چې زه غواړم یا زه خوښوم چې د ده اواز واورم. دا حدیث صحیح دی او که نه؟ الجواب دی کوم حدیث ته چې اشاره ده خو په دې الفاظو سره نه دی، هغه بدل دی امام طبراني راوړی دی او په هغې کې دا دي چې ان العبد يدعو الله وهو يحبه. الله د یو بنده نه دعاګانې غواړي او د الله دا بنده خوښي، نو الله جبریل ته وایي چې دله به د ده حاجت ورکړي خو اخرها لیټې که. فإني أحب ألا أزال أسمع صوته، زه دا خوښوم چې د ده اواز واورم. او کله یو بنده د الله نه دعاګانې غواړي او الله دا بنده نه خوښوي، نو الله جبریل ته وایي چې دله د ده د حاجت زر ورکه، د ده د اواز زما نه دی خوښ. دا روایت شتي، حدیث شتي، خو دا سندن کمزوری دی او دی په سند کې یو راوي راځي ابن ابي فروه، د هغه د لاسه دا سند کمزوری. دلته اولنۍ خبره هغه دا یاده کوي چې هر حدیث صحیح نه وي. لکه بعض ملګري عوام خصوصا دا خبره کوي چې موږ حیران شو حدیث دیم بیانې حدیث هلته بل هم بیانې. نو صرف یو خبره له دا نوم چې یاره دا حدیث دی ورکول د دې دپاره کافي نه وي چې دا به صحیح دا به صحیح. هغې ته سند بیا وایي چې هغه کته غواړي نور د هغې دپاره شروط دي، خو دا خبره صحیح ده. دا حدیث کمزور دی خو دا خبره صحیح ده چې د رب العالمین دا خوښه ده چې یو بنده هغه ته عاجزي وکړي، هغه ته وجاړي، هغه ته منت وکړي، هغه ته زاري وکړي، هغه ته خپله غریبي خپله کمزورتیا دا راښکاره کړي. دا د الله خوښه ده، دا خبره صحیح ده. او دا د قرآن د ډېرو ایتونو او د نورو حدیثونو نه ثابته ده. لکه ګوره قرآن کې الله وایي ما ډېر امتونه پخواني چې کومو ته ما پیغمبران ریږلي دي، دا قرآن کې الله دا خبره کوي فاخذناهم بالبأساء والضراء، ما په دوی باندې قسمه قسم سختې راوستې دي. ولې؟ لعلهم یتضرعون، چې دوی عجزي وکړي د الله په مخ کې. دې نه دا واضح شو چې د الله دا خبره څه ده؟ نه ده خوښه؟ خوښه یې ده. ځکه امام ابن القیم رحمه الله او بعض نور علماو دا خبره لیکلې ده، وی رب العالمین کله خپل بنده راونیسي، رب العالمین کله خپل بنده راونیسي په یو امتحان کې، په یو سخته کې، غواړي چې د ده د اواز هغه واوري. او دی چې کوم فریاد الله ته کوي چې الله هغه فریاد واوري. کله وی الله دې دپاره په یو بنده باندې تکلیف راولي، ځکه چې رب العالمین د ده د فریاد اورېده دا خوښوي او الله دا خوښوي چې بنده هغه ته عاجزي وکړي. ځکه چې هغه خالق دی او بندگان دا مخلوق دی، نو الله دا خوښوي چې دا مخلوق زما په مخ کې خپله کمزورتیا راښکاره کړي. او ځکه د الله متکبر خلک نه یې خوښ چې څوک لویي کوي، دا د الله نه دی خوښ. ولې؟ ځکه چې لویي د هغه چا سره مزه کوي چې خالق دی، زورور دی، همیشه ژوندی دی او خزانې د هغه سره دي، نو لویي د هغه سره مزه کوي. بنده چې کله لویي شروع کړي د الله داسې بنده بیا نه یې خوښ. نو دا خبره صحیح ده اگر که دا حدیث کمزوری دی چې د رب العالمین د بنده عجزي خوښوي او د هغه دا فریادونه یې خوښي او د هغه دا جړاګانې یې خوښې دي. ځکه د مسلمان شان دا دی چې دی به دعاګانې چېرته هم نه پرېږدي او نه به د دعاګانو نه تنګېږي او نه به دا وایي چې ما ته دعاګانو زړه تور کړی. همیشه به د الله نه غواړي، هغه ته به جړاګانې کوي، هغه ته به خپله کمزوري بیانوي، خپل عاجزي به هغه ته راښکاره کوي. دا د رب العالمین خوښه ده. کله الله دغه
څه چې دی غواړي هغه وله زر ورکي، کله وروسته ورکي به کې د الله حکمت وي، کله وله بلکل نه ورکي او به کې هم د الله حکمتونه وي. خو بنده به غوښتل دا نه پرېږدي، هر وخت به د الله نه غواړي او هر وخت به د الله سره تعلقات ساتي. او کله چیرې د الله سره هر وخت تعلق ساتو د هغه نه دې غوښته، الله به دې د مخلوقاتو نه بې پروا کړي. داسې ژوند به دله الله درکړي چې د عزت ژوند به دې مخلوق ته به دې نه ذلیله کوي، د یو په در او د بل په در به دې کښېنه خوري، ځکه چې الله به هر څه تاله درکوي څه چې ته د هغه نه غواړې، او که نه یې درکوي په هغې کې به هم ستا خیر وي، خو ته پرې نه یې پوهه.